د افغانستان اقتصادي وضعیت د اسلامي امارات د څلورو کلونو د اقتصادي وضعیت شننه. د عروج څېړنیز او نشراتي ادارې په یو تحلیلي راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت د تېرو څلورو کلونو په موده کې انځور کړی دی. هیله ده تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي. د اسلامي امارت د بهرنۍ پالیسۍ په چوکاټ کې د افغانستان اقتصاد د یو متوازن او اقتصادمحور لیدلوري پر بنسټ نوې مرحلې ته داخل شوی دی. د اسلامي امارت بهرنۍ پالیسۍ د ټولو هېوادونو په ځانګړي ډول د سیمې له هېوادونو سره د اقتصادي همکاریو او ګډو ګټو پر بنسټ د اړیکو پر پراختیا ولاړ دی. په همدې لړ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي ګډون په مسکو فارمټ کې د روسیې فدراسیون له لوري د اسلامي امارت رسمیت پیژندنه، د بهرنیو چارو وزیر رسمي سفرونه هېوادونو ته او د نړۍ په بیلابیلو هېوادونو کې د افغانستان د څه باندې 40 سیاسي استازولۍ فعالیدل د دې دورې له مهمو ډیپلوماتیکو بدلونونو څخه شمیرل کیږي. د همدې تګلارې په پایله کې د افغانستان سوداګریزي اړیکې له یو شمېر هېوادونو سره پراخه شوي دي او د بهرنۍ سوداګرۍ د کچې لوړوالی د اقتصاد محوري ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا مثبتې نښې ښیي. د اقتصادي چارو لپاره د یو منظم حقوقي او شفاف چوکاټ رامنځته کول، د بهرنیو اړیکو پیاوړتیا، له نړیوالو او اقتصادي بنسټونو سره د بهرنیو چارو وزارت اړیکې، پر اقتصادي ډیپلوماسۍ تمرکز، کورنۍ انسجام او له ګاونډیو هېوادونو سره رغنده تعامل د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ښه والي کې اغیزناک رول لوبولی دی. افغانستان په تېرو څلورو کلونو کې د سرتاسري امنیت له ټینګښت، د زیربنایو له پراختیا، د ملي تولید له ودې او له ګاونډیو هېوادونو سره د اقتصادي اړیکو له پراختیا سره د خپل اقتصاد د ثبات او پیاوړتیا پر لور روان دی. د ملي او عامه منفعه پروژو په برخه کې د مکتبونو، پلونو، سړکونو، ښاري پارکونو، فرهنګي مرکزونو، برېښنایي پروژو او د اوبو رسونې پروژو جوړول او پرانستل د خلکو د هوساینې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت جدي پاملرنه ښیي. د صنعت او تولید په برخه کې د صنعتي او تولیدي پروژو پلي کېدل، لکه د صنعتي ښارګوټو جوړول، د درملو تولید فابریکې، د میوو عصري سړې خونې، سلګونه تولیدي فابریکې، د سرو زرو د پروسس فابریکې، د غوري سمنټو فابریکه او د اوسپنې د ویلیدو فابریکه نه یوازې د کار زمینه برابره کړې، بلکې د کورني تولید ظرفیت یې لوړ کړی او افغانستان یې د اقتصادي ځان بسیاینې پر لور سو کړی دی. د انرژي او سیمه‌ییزو پروژو په برخه کې د لمریزو برېښنا ګټه اخیستنه، د برېښنا رسونې پروژې او د انرژي ستر پلانونه د دوامدارې برېښنا د برابرولو او له وارداتو د وابستګۍ په کمولو کې مهم رول لري. همدارنګه لویې سیمه‌ییزې پروژې د اقتصادي نښلونې په برخه کې د افغانستان ځایګاه پیاوړې کوي. د ټاپي پروژه د طبیعي ګازو د لیږد یوه لویه سیمه‌ییزه پروژه ده چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند سره نښلوي. د دې پروژې اصلي موخه د ترکمنستان له ګازي میدان څخه جنوبي اسیا ته د ګازو انتقال او په سیمه کې د انرژي او اقتصادي همکاریو پیاوړتیا ده. د ټاپي د نلکې ټول اوږدوالی شاوخوا 1814 کیلومتره ده چې له دې څخه نږدې 816 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. دا پروژه په کال کې د شاوخوا 33 میلیارده متره مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري. افغانستان به له دې پروژې څخه د ګازو د ترلاسه کولو ترڅنګ هر کال سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کړي او زرګونه کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. ټاپي پروژه د سیمې د انرژي امنیت پیاوړی کوي، د افغانستان د ترانزیتي عوایدو کچه لوړوي، زیربنایي پراخوي او افغانستان د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د انرژي د مهمې لارې په توګه تثبیتوي. او همدارنګه د افغان-ترانس اورګاډي پروژه، د افغان-ترانس اورګاډي پروژه د سیمې له سترو زیربنایي پلانونو څخه ده چې موخه یې د افغانستان له لارې د مرکزي او جنوبي اسیا نښلول دي. د 260 کیلومتره اوږده پټلۍ د ازبکستان ترمز ښار د مزار شریفي، پل خمري، کابل او جلال آباد له لارې افغانستان د پاکستان له پېښور سره نښلوي. د دې پروژې لګښت شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی او په کال کې د نږدې 20 میلیونه ټنه توکو د لیږد ظرفیت لري.
دا پروژه ترانسپورتي لګښتونه شاوخوا 40% کموي او د توکو د لیږد وخت تر 5 ورځو راکمولی شي چې افغانستان د سیمې یو مهم سوداګریز دهلیز ګرځوي. افغان-ترانس پروژه د اقتصادي ودې، سوداګرۍ پراختیا، پانګونې جذب، کارموندنې او ملي یووالي په پیاوړتیا کې مهم رول لري او افغانستان د سیمې له ریل پټلۍ شبکې سره نښلوي. د پلان له مخې د دې پروژې بشپړه ګټه اخیستنه تر 2020 کال پورې تمه کیږي. سربیره پر دې د خافرات اورګاډي پټلۍ د ایران او افغانستان ترمنځ د ریلي نښلونې په توګه او د کاسا زر برېښنا پروژه د مرکزي او جنوبي اسیا د انرژي دهلیز په توګه هغه بشپړونکي پروژې دي چې د افغانستان ترانزیتي ځایګاه نور هم پیاوړی کولی شي. صنعتي محصولات لکه تازه میوې، شات، غالۍ، درمل، طبي بوټي او صنعتي توکي سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، تاجکستان، اندونیزیا، ترکیه، روسیې، د امریکا متحده ایالاتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. سربیره پر دې د ترانزیتي لارو د ظرفیت لوړوالي او د هرات خاف اورګاډي او د ورېښمو پل له لارې د تګ راتګ فعالیدل د توکو د چټک انتقال زمینه برابره کړې ده. د اقتصادي ډیپلوماسۍ او سیمه ییزو همکاریو په برخه کې د افغانستان د چارواکو سفرونه او لیدنې له عمان، ایران، قطر، چین، اندونیزیا، روسیه او نورو هیوادونو سره د بهرني پانګونې د جذب او د زیربنایي او صنعتي پروژو د پراختیا لپاره مهمې بلل کیږي. دا همکاري د اوبو، برېښنا، سمنټو، کانونو او صنعت برخې رانغاړي او له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تعامل زیاتوالی ښیي. د بې کیفیته وارداتو کنټرول، د صادراتو پراختیا، په نړیوالو بازارونو کې د کورنیو محصولاتو تثبیت، د برېښنا بندونو جوړول او د اوبو د سرچینو مدیریت، د پاشتان بند پرانستل، د خوشتیپې کانال بشپړولو کار، له فایبر نوري شبکې سره د افغانستان نښلول، په نړیوالو نندارتونونو کې د افغان غالیو او زعفرانو ویاړمن حضور، د بدیلو سوداګریزو لارو رامنځته کول، له چین سره ترانزیتي نښلونې او د ریلي ترانسپورت پراختیا هغه ګامونه دي چې افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې پر لور بیایي. په ټوله کې د لویو او وړو پروژو پلي کېدل، د صادراتو زیاتوالی، د زیربناو پراختیا او د سیمه ییزو اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د افغانستان د ملي اقتصاد د پایدارۍ ودې څرګندې نښې دي. افغانستان نن د کورنیو سرچینو او له ګاونډیو او فرامنطقیزو هیوادونو سره د رغنده تعامل پر بنسټ د سیمې په اقتصادي نقشه کې د خپل ځای د تثبیت پر لور روان دی.